سلامونه او نیکی هیلې افغانان ورونو وایي چې څه کوي هغه به ریبي. یو خو داسې کار وکړئ چې زموږ ټول افغانستان ته دا اعلان دی چې پس د دې نه هر سړي بچي کېږي نو دوه زامن زیات راوړئ، ځکه د خودکش ته ضرورت دی که نه چې خودکشي کوو په افغانستان کې. خو اوس یو د جهاد او د جهاد د برکته اوس موږ یو داسې دغه ټکنالوژي راویسته پرمختګ یې وسله چې د خیره چې موږ د قیامته پورې ژوندي یو دا خودکشي به په افغانستان کې کېږي او دا د دغه جهادیانو د دغه مولیانو د برکته. نو داسې وکړه چې دوه زامن زیات راوړئ خودکشو دپاره، ځکه دا ضرورت دی، د وخت ضرورت دی. تعلیم معلم ته ضرورت نشته، خودکشو ته ضرورت دی چې زموږ او ستاسې زامن پیدا کړو او په مکتبونو باندې ورشي مکتبونه والوځئ، په جوماتونو ورشي جوماتونه والوځئ، په شفاخانو ورشي شفاخانې والوځئ، په بازار کې ورشي خپل خلک والوځئ، خپل وطن تباه او برباد کړي. ځکه جهاد خو زموږ داسې جهاد دی چې نامخدا داسې سپېڅلی جهاد هم دی. او که بیا نه کېده نو همدغه خودکش بچیانو ته د وصیت وکړئ، که بیا دغه ته وخت نه پیدا کېدو شفاخانې او مکتب ته راځه خپل کور کې خپل خویندې ورونه الوځوه، دې ته بنګ ده دا په دا کوه، ځکه چې زموږ مولیان خو دا شی راویستو جهادیانو چې پردي بچو پورې بمونه وتړل او صاحب مهربانه چې ورځه د خیره جنت ګټي او خپل خلک وژنه. د جمعې په ورځ چې دا کم خودکش په دشت برچه کې په دې مکتب باندې وشو هزارګانو ورونو باندې تقریبا په هغې کې دی خو رښتیا خبره هم نه کوي، په هغې کې تقریبا د 50 نه نیول 80 کسان پورې شهیدان شوي دي. دا د چا د لاسه څوک ذمهوار دی د دې؟ موږ خو دا چغې تاسو ته والې او تاسې دا ویلې چې موږ سوله راوستې ده. سوله هم چې شوه، سوله هم لاړه سي مهربانه، سوله هم هغه د سولې په حساب راغلې وه، سوله هم لاړه ختمه شوه. اولن کې 80% 90% امنیت تاسې خراب کړی په د اشرف غني صاحب په وخت کې. سوله خو همدا تاسې خرابه کړې وه، 10% 15% به د حکومت د طرف نه خرابه، نور خو ټوله تاسې خرابه کړې وه. ستاسې منطقې ته به چې څوک درغی چې خالي به ورسره د بینک کارټ و هغې باندې به هم سړی رانیولو وژلو چې ته حکومت سره کار کوې، نو امنیت خو تاسې خراب کړی و. څه مو کړه؟ چغې هم درته وویلې چې د خدای په لحاظ باندې اوس دا هزارګان څه وکړي؟ تاسې خو دغه د مجاهدینو خو د افغانستان هندوان سکان یې داسې کړه چې د وطن نه پسې ورک کړه، ځمکې یې ترې واخېستې، جایدادونه یې ترې واخېسته. اوس دا هزارګان څنګه کوئ؟ د وطن نه یې ورکوئ؟ ځمکې او جایدادونه ترې اخلئ؟ که وژنه یې که څه کوئ ورسره؟ د دې مسؤلیت خو ستاسې په غاړه دی که نه؟ دغه هزارګان چې وژل کېږي هر څوک چې وژي ستاسې حکومت دی که نه؟ تاسې مسؤل یاست، ستاسې هغه امنیت څه شو؟ ستاسې هغه سوله څه شوه؟ ستاسې فتحه څه شوه؟ خو بیا ښکاره هزارګانو ته وویل چې زه دا وطن پرېږدئ، ستاسې دغه موږ نشو کولی. دا نه اولنی دی او نه اخرنی دی، دا به زیاتېږي په دغه لایفونو کې تاسو ته موږ ویلي چې د خدای په لحاظ باندې مه کوئ داسې، مه خرابوئ خپله ملي اردو، مه خرابوئ خپل سیستم. خلک تاسو ته ما ویلي په دغه لایفونو کې چې تاسې کله په ارګ ننوتئ پاکستان به دله بله ډله ساتلي ستا د پرځولو دپاره چې تا پرې راسملی او لاړه پرون د زرداري زوی د امریکې نه پیسې واغستې د طالبانو د حکومت په خلاف باندې چې د طالبانو په حکومت په خلاف باندې دی یو مسله، ځکه چې پاکستان ته خو افغانستان لنګه غوا ده پنجاب ته چې جنگ وي د پاکستان په خوله کې به شوده ولیږي، چې جنگ بس شي پاکستان به د ولږې او د بدبختیانو د مصیبتونو او د اقتصادي حالاتو سره مخامخ کېږي چې ډرون کوي د پاکستان روپۍ به اوچتېږي. د خدای په لحاظ باندې مه کوئ، دا وطن بدبختیانو طرف ته روان دی چې موږ چغې وو، موږ هم داسې چغې نه وو، موږ خبرېږو د یو ځینه او بل ځینه. که ته چېرته وغواړې نن که ته چېرته وغواړې د طالبانو مشران تاسو ته ویم د خدای په لحاظ باندې دا ملت مه تباه کوئ، مه دا طالب تباه کوه، مه دا طالب بدبخته کوه، مه ځان بدبخته کوه. ته خو په تیارو کې کښېنې لاړ به شي. نن اعلان وکړه نن چې موږ لویه جرګه راغواړو او هغه لویه جرګه نه چې دغه مخکې موده کې د خپل مولیان دې راغونډ کړي وه، الوا دې په کابل کې پخ کړي وه، الوا دې پرې وخوړه سي مهربانه 3.5 زره مولیانو نه سر معلوم شو نه خپې معلوم شو چې څه رقم فیصله وشوه. دغه لویه جرګه راوغواړه او د لویې جرګې د لارې ټول افغانانو ته پکې شرکت ورکړه، خارج کې داخل کې ازاده جرګه د احمدشاه بابا ټاټوګي جرګه چې هغې دغه شان د لویې جرګې د لارې دا مسلې حل کولې. که دلته فیصله په جمهوریت وشوه، که په امارات وشوه، که په هر څه وشوه، په انتخابات وشوه، که په هر شي باندې وشوه، ختمه قصه ده.
نه ستا دا امارات څوک مني، نه دې دا بیرغ څوک مني، نه ستا دا کوم سیستم چې روان کړی دا څوک مني. ګروپونه درته جوړېږي لوی دي، ته یو کال دوام نور نشي کولی، یو کال دا زما لایف یاد ساته، دا لید لما یاد ساته. قسم په خدای دی چې دلته خانه جنګي نښلي. ته خو وروره په ایشو معاشرت کې اخته یې. ستا فتح او ستا جهاد چې وغه موږ وکتو، موږ ته په دې 15 میاشتو کې معلوم شو. ښایسته ښایسته موټرې په میلیونهاو ډالرې، یوه ښځه، دوه ښځه، درې ښځې، څلور ښځې، او سیا مهربانه د ایشو معاشرت زندګي. ته بیا په پخواني حکومت کې اداري فساد و، نو دا ستا کې اوس اداري فساد نه دی؟ ته وایې اخلاقي فساد ستا کې دی که مستنص اخلاقي فساد شته دی؟ رشوت پکې شته، هر څه پکې شته دی. ولې مو کړه؟ ولې م تباه او برباد کړو؟ دا اشرف غني خو کافر نه و چې تاسې د دې وطن نه داسې وشړلو. دا ملي اردو والا خو کافره نه وه که نه؟ ولې خپل پولیس خراب کړو؟ ته یقین وکړئ وطندارانو، ما سره د طالب دغه پروت دی وایس میسج، ما ته وایي زه داسې جاړم. ما ویلې ولې وروره؟ وایي یقین وکړه چې زه به کله لاړم جنګ ته او بیا به راتلم کلي ته، وایي دا افغانستان د اشرف غني صاحب په حکومت کې دا مامورین، دا پولیس، دا ملي اردو، دا به په دې ښایسته دریشۍ کې روانو، دا مامورین، دا ټول. وایي قسم په خدای وطن سپېره. وایي دا سر دې ځمکې ته وخم چې څه اشتباه زموږ نه وشوه، څه غلطیان یې موږ کړې چې خپل سیستم خپله خراب کړو. و دا ښه او بد خو په هر ځای کې وي. نن عام طالبان هم خفه دي، او دا یو څو دي چې په میلیونهاو ډالر دې په جیبونو کې اچوي، او دا طالب هم دلته پرېږدي. بیا دې پاکستان ته ځای هم نه درکوي. پاکستان ستا په سر سودا کړې او لګیا ده، ویې کړه. او د خدای په لحاظ جوړې درته نیسي دا افغانان. مخ مه بربادوه دا خویندې میندې. ستا په حکومت کې هغه کارونه افغانانو سره وشو چې په جمهوریت کې نه و شوي. 2.5 ښځې پاکستان نیولې وي، 2.5 میاشتې د هغې په محبس کې بندیانې وي. دومره واړه ماشومان ورسره وو، د غېږو د 3 میاشتو، 4 میاشتو، 5 میاشتو ماشومان ورسره په غېږو. پاکستان به ورسره څه کړي؟ پاکستان خو موږ ته معلوم دی، او په خپلو خلکو سرپه نه کوي. خو خپله خویندې میندې بې عزته کوي، په امریکا باندې خرڅوي. ستا په افغانانو ښځو مځو باندې دغه کوي، غیرت کوي هغې، یا عزت یې ساتي. ولې؟ دا ولې شپې ناوې وړه په سپین بولدک کې هغه ویډیوګانې به خلکو کتلي چې هغه ناوې د دې طرف نه وړېده که د هغې طرف نه راوړېده، پاکستان بندي کړه. کومه ناروا ده چې نه کېږي؟ پاکستاني ویزه په 1500 ډالره، په 1200 ډالره خرڅېږي. دا ستا فتحه ده؟ ولې کې ته چې هزاره، تاجک، ازبک، ترکمن نورو قومونو ته حق نه ورکوې، زه داسې نه وایم چې ته جنګ سالاران راوله. نو دا خلک مجبوره دي چې ستا په مقابل کې غر ته وخیږي. ما تاسو ته په دې لایفونو کې ویل چې 10,000 مسلح خلک پیدا شو او 2 ډرون تیارې وي، والله کې ته حکومت وکړي، په 5 ورځو کې به د ټغر غونډې وي. خو موږ په خپله پاینده په دې افغانستان باندې خفه یو. موږ به همدا کوو چې دا نظامونه به ړنګو. زه د نظام ړنګېدل نه غواړم. موږ افغانان نظام ړنګېدل، موږ د جنګ خلاف یو. موږ ځکه تاسو ته دا خبرې کوو چې ته خو اوس چوکۍ ته راورسېدې، د کابل چوکۍ ته ارمان دې پوره شو، ډالر دې وګټل، موټرو کې وګرځېدې، ایشو میشه زندګي تېرې، کله مسکو ته منډه او کله قطر ته منډه او کله چین ته منډه او کله یو ځای ته منډه. دا ارمان دې پوره شو، نور مو بدبخته کوه دا ولس. ته نه د ملي شیانو ته دښمنې، د مکتب ته دښمنې، ته کوم شی منې؟ ته کوم شي ته راغلی یې؟ ستا دا بیرغ ته موږ احترام لرو، کلمه پرې لیکلې، خو د کوټې د جومات نه دې بیرغ راوړی دلته دې پارک لګولې. دا د سره افغانان نه مني. موږ مکتب زموږ جونې سړکونو ته راوتي دي، سیا مهربانه مکتب غواړي. او ستا د علم بالمعروف هغه مشر جاهل هغه راپاڅېږي چې دا هم مباحه ده. و خدای دې سترګې ړندې که په دا خبره وانې ایټم بم دې خلاص کړو دلته په افغانستان کې، په افغانانو کې. دغه چېرته د کابل ویاړی او د سړکونو ته وباسه چې هغه پاک کړي. داسې جاهلان دې راوسي چې د قرآن خلاف دي، د شریعت خپله خلاف دي. دغه شان خلک موږ دلته د جنګ ته موږ په اروپا کې د امن په فضا کې ژوند کوو. موږ نه غواړو چې بیا بدبخته شئ، تاسې نه بیا لونګۍ پاتې شي، تاسې کې بیا پاکستان زنځیرونه واچوي. او دغه موبین صاحب ټول په دې معامله پوه دی، دغه ډېر طالبان په دې معامله پوه دي. خو چې د حق خبره کوي ته یې سبا د وظیفې نه اخوا کې، چې د حق خبره کوي هغه طالب ته د ورور د ثانیې نه اخوا کې، او د چا په امر؟ د آیسای په امر یې اخوا کې. ستا په حکومت کې د آیسای ډېر ایجنټان کار کوي.
خدای ته وګورئ دا ملت تباه کېږي خانه جنګۍ طرف ته ځو موږ د روانې غاړه خلاصو افغانستان تجزیه ته ځي او طالبه ته په دې خبره پوهېږي که نه پوهېږي قسم په خدای دی چې خانه جنګۍ ته روان یو دا زما خبرې یاد ساتئ نن 2 تاریخ دی 2 سپتمبر 2022 کال دی دشمني دلته مه پرېږدئ پښتنو ته دلته مه کوئ بله ورځ به خلک وایي چې افغانستان د پښتنو چې طالبان پښتانه او د هغې د لاسه خانه جنګیم شوه او دا وطن هم تقسیم شو موږ د روانې غاړه خلاصوو بیا به دا نه بیا وایي چې دا دی واغه دی تا ته خو د اشرف غني صاحب د حکومت نه څه رقم کابل پاتې شو او په 2001 کې تا څه رقم کابل پرېښی و ډاګه دې پرېښې وه دومره مکتبونه وو دومره جوماتونه وو داسې سړکونه وو داسې کابل جوړو داسې جلال آباد جوړو داسې خوست جوړو داسې قندهار جوړو داسې مزار جوړو تا ته خو تیار انار غونډه کې د انار غونډه کې د افغانستان وسپارلو او تاسې یې مهربانه رالاغلی نغی بس په فتحه دا شکست مې ورکړی و د خدای په لحاظ موږ مه غولوئ فلحال د امریکې نه تا ته څومره یو خو کومکي دغه دی چې کومک کېږي ولس سره د هغې نه علاوه تا ته د امریکې نه څومره کومک راځي هره جمعه تا ته د امریکې نه په $1,000,000 راځي دغه افغانۍ په هغې روانه ده دغه د قطر د دفتر پیسې د امریکا ورکوي موږ په دې ټول ډرامه باندې پوهیږو خو موږ په دې ملت خفه کېږو موږ بیا نه غواړو چې زموږ خلک خویندې میندې در په در شي نن که تا سوله کړی وي او ته د آیسۍ په اوښ نه وې ناست نن به ته عزت کوې نن به زموږ هغه 1.5 لک خلک چې امریکایانو ویوړو په خپل وطن کې به وې د قدر خلکو مسلکي خلکو تا خو نه کوله روغه نه کوله په قطر کې به د مشرانو د سولې خبرې کولې او هلته به د قماندانانو ویل چې نه برې ته بیا تاول چې نه موږ فتحه کړې موږ د زور د لارې غواړو چې کابل ونیسو ښه درغه کابل د لاس ته ونیو څه شی کوې اوس نن ته په خپل جومات کې هېرېږي ته په جومات کې هېرېږي چې څوک روانې خودکش ونه کړي ته نن صاحب مهربانه په خپل دفتر کې هېرېږي چې په ما باندې ډرون ونه شي خودکش وروره په پاکستان کې ټریننګ کولې دلته هم رالیږلې وروره دا خبره ګناه او ناګناهګار نه معلوم ټول تباه او برباد شو داسې یو شی دې راویستو خودکش چې موږ به د قیامته پورې همدا خودکش شي هر سړی به ځان پورې بم تړي او جومات ته به ننوځي خپل مسلمانان به الوځي هر سړی به وروره بم تړي مکتب ته به ننوځي خپل مسلمانان خپل افغانان به الوځي چې وبه چې بیا ووري ګټم بس اسانه چل د یو داسې شی دې راویستو چې د کافرو ته نقصان نه رسوي موږ افغانان موږ مسلمانان تباه او برباده کړي دا خو برنواش دی دا خو هلکان دي 14 کاله 15 کاله هغې ته چې وې چې داسې دی هغسې یې وجواله راپورې وتړه چې ورځم په جومات او په مکتب ورځم په بازار ورځم چې هغې دنیا ته جنت ته لاړ شم داسې یو شی دې راویستو کفار به پې څومره تا وجلي او مسلمانان پې څومره وجل کېږي د خدای په لحاظه دغه یووالي ته کار وکړه لویه جرګه زموږ حل لاره ده او د تعلیم مشرانو کاڼه سئ ړانده سئ څه ګونګیانه سئ زما خبرې به ترخي زما خبرې به کېدای شي تاسې بعضې وانې ترخي ولګي خو دا ترخي خبرې به زما تاسو ته سبا په خواږیو بدلې شي ته به وایې چې آفرین شه په دا ستا په مور او پلار شه چې تا زموږ د افغانستان د بقا خبره دې کوله د یووالي خبره دې کوله موږ د جنګ والا خلک نه یو موږ زما د الیفونه پراته دي 8 کاله دغه ټول موبین صاحب سره قاري خوستي صاحب سره ټولو سره زما د الیفونه دي ته ماته یو ویډیو یا یو کلیپ ماته وښایه چې ما په هغه کلیپ کې ویلي چې په افغانستان کې د جنګ وشي او په افغانستان کې چې هر ځای کې امریکایانو بمباري کړې ده زه واحد سړی یم د یورپا نه چې ما په هغه غندلی دی او وحشي مې ورته ویلي خپله ملي اردو والا پسې راغلی یم ملي ځواکونو پسې راغلی یم لایف ویډیوګان مې پرتې دي که په هلمند کې بمباري شوي که په کندوز کې بمباري شوي زه هغه سړی یم چې د کندوز په بمبارۍ باندې چې په مدرسه وشوه 3 ویډیوګانې مې کړي دا ټولې دلته پرتې دي او دا بعضې اوس حیاتان را پیدا شوي دي چې پرونه پورې 20 کاله جمهوریت وخوړو هغه راځي صاحب مهربانه د طالبانو نه د دې نه حمایت کوي او پرونه پورې په جمهوریت باندې سر ماتو زه هغه سړی د حیات نه یم ما پرون چې طالبان نو راغلي کابل ته ما 10% 10% نیوکه کوله و 80% پې نیوکه کوم مبارزه دې ته وایي زه حیات نه یم د چا نه هېرېږم ما ته به خلکو ویل ته هېرېږي طالبانو نه د طالبانو ته دا نه شوی هغه نه شوی ویلی ما به ورته ویل چې نه موږ حیثیت د مشر دی ځکه حکومت کې یو چې حکومت کې ته به ګزاره کې ته به د ورورولۍ لاس ورکې د یووالي لاس به ورکې د جنګ د لارې یا د بدو رد د لارې هغه نور هم غوسه کېږي نور هم په قارېږي باید موږ ورته د ورورولۍ لاس ورکړو
ډېر خفه یم خپله ملي اردو پسې. تا خدای داسې ځوانان لکه د ګل غوټۍ نن ذلیل او تباه او برباد دي. هغه ځوانان زما ملي اردو والا چې د پاکستان طرف ته به یې کاته سترګو کې به یې هینې ورته راوړې دي پنجابي ته. نن ورشه د پنډۍ تا مجبوره که په پنډۍ او د اسلام آباد او دې ځایونو کې پراته دي. په ترکي په لاره ذلیل او تباه او برباد شو. تیارو پسې بوخاته سه مهربانه ولې م داسې وکړل؟ ظالمانو دا چوکۍ خو پاتې کېږي، دا پیسې پاتې کېږي، یو د الله نوم په دنیا کې وي، نور هر څه ختمېږي. ولې د خپل شخصي چوکۍ دپاره، ولې د خپل شخصي ضد دپاره دا کارونه وکړم؟ هر ځای کې جنګ کېږي خو بیا سوله خو وي که نه، خپل سیستم خو څوک نه خرابوي که نه. زموږ د افغانستان بدبختي دا د افغانانو ورونو چې راشي د پخواني حکومت د دفتر کاغذونه، ملي بیرغ، ملي شیونه ټول د منځه ویسي. دا د دې فتحه ده، هغې ته خو څوک ګوتې نه وړي که نه. که نن ته وغواړې ما تا ته ویلي ګوره ستاسې د راتګ نه مخکې امریکا درته وویلي، چین درته وویلي، پاکستان درته وویلي چې ستاسې ډېر دوست و، دویم کور مو که نه، تاجکستان، ازبکستان، مسکو ټولو درته ویلي چې امارات موږ په رسمیت نه پېژنو. دغه ویډیوګانې پرتې دي، ورشئ هغې د وخت هغه دغه وګورئ. او تاسې بیا هم چې څنګه کابل ته راننوتئ ته وایې ګنې اسرائیل یې ونیو، مسکو یې ونیو یا واشنګټن یې ونیو، سپین بیرغ یې پرې ولګوو، امارات سه مهربانه. موږ د شریعت نه جهار کړي. خو ته ما ته ووایه چې په دې 15 میاشتو کې 5 فیصلې ما ته په شریعت ووایه چې تا راوستي، یو 5 فیصلې ما ته وښیوه. زما یو عام افغان چې د دوکان نه چې ته یو پیپسي پټه کړي هغه دې ورته په غاړه کې اچولي، او ستا غټ د طالبانو دغه ځای مهربانه په 160 کانټینر بله ورځ په کندهار کې وسله ونیول شو. هغې سړي ته تاسې سزا ورکړه، ورکولی شئ سزا، والله کې ورته ورکئ، ځکه هغه څوک دی، والله کې ورته ورکئ خلکو ته چې دغه د پاسپورټ په سر باندې پیسې لي. عام کمیشنکار خو به راونیسي چې هغه څوک یې چلي هغه طالب ته سزا نشي ورکولی، ځکه هغه خپله حکومت دی، ځان له خپله صوبه ده. داسې هغه د ملا عمر صاحب حکومت نه و 2009 کې چې راغلی چې په یو پرچه باندې به هر شی عملي کېدو. اوس هر یو ځان ته په هر ولایت کې د پخواني د حکومت د اشرف غني صاحب غونډه کې ځان ته حکومتونه جوړ کړي. جنګ سالاران او ټوپک سالاران دي، امر نه مرادېږي، په امر باندې دغه نه کېږي. ګنې دغه امیر المؤمنین ستاسې امیر المؤمنین ونه ویله چې تاسې دویمې او درېمې ښځې مه کوئ. دغه 8 میاشتې مخکې بیان ورکړو، څومره ښځې اوس لګۍ دي کوي او ویې کړي. امر یې ومنلو، اطاعت یې وکړو؟ نه. خبره دا ده، بس دی د افغانستان موږ ګورو چې ګروپونه ټریننګ کېږي، موږ ګورو چې بیا پنجاب ستاسې سودا کړې ده، په تاسې یې ډالر اخیستي دي، او د هغه بزنس دا دی. هغه وایي چې هغه د پاکستان یو پولیټیشن وایي، سیاستمدار په اردو کې ویډیو ده، وایي عربو که الله تعالی نه دغه تیل ورکړي د عربانو ته په اردو کې ده، او موږ ته خدای پاک افغانستان راکړی. یعنې عربانو ته تیل خرڅوي، موږ افغانستان خرڅو. او بیا هم زما ورور سي مهربانه ملاجان لګی دی، سي مهربانه جهاد دی او فتحه ده، او سي مهربانه د پنجاب په ټوپک باندې جهاد کېږي. چې ما ته پنجاب ټوپک راکوي چې ښکاره وي چې زما دشمن دی. آیا هغه ما ته ټوپک دې دپاره راکوي چې زه اسلام دپاره خدمت وکړم او افغانستان دپاره خدمت وکړم؟ هغه نه غواړي چې زما ملي اردو پاتې شي. 2 ځلې ستا دا ملي اردو ختمه کړه، یو د شهید ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې او استاد اشرف غني صاحب په وخت کې. دواړه ارمان یې پوره شو چې شی لاسته راله. خو که نن زما ملي اردو وی، سیستم مې وی، نظام مې وی، تم په عزت کې، زم په عزت کې، ټول افغانان په عزت کې، دنیا په رسمیت پېژندلي وو، دنیا سره وصل وو، مکتبونه هم جاري وو، هر شی روان وو. ولې دا د افغانستان خویندې میندې ته دغه مبین صاحب دې څه رقم دي؟ وګوره دې کابل کې یا د ننګرهار سره رقم دي، یا د خوست سره رقم دي، یا د قندهار سره رقم دي. ما خو تاسو افغانان ویلي که نه، موږ د مدرسو خلاف نه یو، خو زه افغانانو ته یو دا سوال کوم چې په افغانستان کې که هر رقم کمزوري مدرسه وي، خپلو بچیانو باندې ملته سبقونه وي په مدرسو کې. د پاکستان په مدرسو کې چې سبق ویلو ابه د افغانستان دشمني، دا خبره یاد ساتئ، د افغانستان به دشمني. هغې ته داسې فکر ورکول کېږي چې د تورخم ناخوا دا کفار دي. دا اوس هم ته یقین وکړه چې دا ټریننګ به ورکول کېږي چې دا طالبان چې دي دا ملحدان دي، دا پلانیان دي، دا د کفارو ملګري دي. که دا خبرې نه دا وخت به یې درته وخېږي او د خدای راستي ویډیوګانې به درته مخې ته راشي، داسې درس ورته ورکول کېږي. نو د حل لاره چې دا د طالبانو مشرانو لویه جرګه
او د لویه جرګه هغه لویه جرګه چې آزاده ټول افغانان پکې که په افغانستان کې نه په بل ملک کې جوړه کوي خو د دې مسلې حل وباسئ وطن د بربادۍ ته روان دی او که خدای نه خسته بیا جنګ ونښتو نو دا ځل به جنګ داسې وي چې په 92 کې او چې کوم د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې جنګ و د هغې نه بدترین حالت وي زمونږ وطن به وطن د لاسه ورکو او دلته به پلکاو خلک بیا وجل کېږي بیا به دا کابل جان په عنوان لړل کېږي مه کوئ دا کار بس ارمان هم پوره شو 15 میاشتې حکومت هم وکړو موږ داسې نه ویو چې په پخواني نظام کې دغه نه نیمګړتیان نه وي خو نیمګړتیان خو ستا په دغه کې هم شته که نه خو که چې د هغه سوله شوې نن به دا حالت نه راتلی نن به موږ ټول خوشحاله وي او که غواړئ چې خوشحالي شي او غواړئ چې دا وطن جوړ شي لویه جرګه که لویه جرګې د انتخاباتو د لارې رئیس جمهور مدا کوو که جمهوریت ټاکلو که شهید ټاکله که هر شی ټاکلو موږ نور نه غواړو چې جنګ جوړ شي او د حل لاره ورته راوباسئ یعنې سبا به یاد ساتئ سبا به د دې ذمهواران تاسې هستئ که دلته خانه جنګي ونښته هم طالبانو تاسې به ذمهوار هستئ که افغانستان تجزیه شو هم تاسې به ذمهوار هستئ او ستاسې هغه سوله چې وه هغه سوله هم لاړه ختمه شوه هغه سوله هم خو ده هغه هم د منځه لاړه اوس ستاسې سره واحد دا لاره پاتې ده چې افغانانو ته مخ کوئ او دغه د مسلې حل راوباسئ بله ورځ به بیا ذمهوار تاسې هستئ نور خلک به ذمهوار او ډلې درته ما درته مخکې مې ویلې چې ستاسې دغه عملونه ستاسې دا کارونه چې دي دا خپله د تشویقوي ډلې چې درته جوړ شي ستاسې په مقابل کې مه کوئ دا کار غږ در وانې کوو دا ولس در وانې غږ کوي د خدای په لحاظ باندې او دا خودکشي او دا شیونه موږ درته ویلې دا روان دي په افغانستان کې چې د کار علماء که هغه په هر ځای کې وي د هر دغه سره تعلق ساتي هغه د منځه وړل کېږي ولې ځکه چې هغه افغانستان جوړول غواړي دغه د علم بالمعروف په مقابل کې تو ګورې څومره علماو خبرې وکړي دغه د وظیفې نه خوا کوي دومره خو کوي که نه دغې له خو سزا ورکوي که نه موږ ته ستانکزي صاحب غونته کې خلک پکار دي چې دغه شان نرۍ خبرې وکړي او د یو حل لارې خبرې وکړي پخوا بیا ډېر شی لیکلي ستانکزي صاحب هغې پسې نه ګرځو یعنې ستانکزي صاحب د ملي اردو په خلاف باندې ډېر خبرې کولې څه شی وکړه نن به دا خپل خجالت دي ګروان کې چېرې ما څه غلطي خبرې کولې او همداسې وګورئ تاسې وګورئ د موبین صاحب یا د نورو طالبانو خبرې واورئ هغه څه وایي دشمن او کوم طرف ته اشارې کوي نو ستاسې د سر سودا شوې ده وخت د سره دی د دې وخت نه استفاده وکړئ او افغانانو ته مخ کوي او لویه جرګې د لارې مسله حل کوي او چې دا مسله هم حل کړه ستاسې مسله صرف امریکې سره ده پاکستان د امریکې یو غلام هیواد دی د هغې په بټنه کینی پاسي دا د برطانیې او د هغې یو قانوني ده نو خبره دا ده چې دې طرف ته بیا امریکې سره به خبره وکړئ مسله حل ده مهرباني وکړئ چې دا د غلامۍ ټاپې به نورې نه لګوئ اوس تاسې د امریکې هم غلامان هستئ د پاکستان هم غلامان هستئ او بله ورځ ما سره د یو اروپین دغه چې طالب جان زما مر کړی دلته په حساب باندې سره بس ما ورته ویل چې تاسې پخوا ویلې چې د اشرف غني صاحب حکومت د امریکې غلام دی دا د چا دغه دي وی والله اوس خو مجبوري ده طالبان باید د چا غلامي وکړي نو ما ورته ویل په اشرف غني بیا ولې جهاد کوو په هغې ولې دغه کوو چې ته د امریکې غلامي زه د امریکې غلامي قبلوم خو زه د پاکستان غلامي د عیسی غلامي نه قبلوم ځکه د امریکې په غلامۍ کې ما ته سړک جوړئ ما ته شفاخانه جوړئ ما ته هوایي میدان جوړئ ما ته تعلیم راکوي زما په ګېډه مړئ د پاکستان د پنجاب په غلامۍ کې دا دویم نمبر غلامي ده پاپړ به راځي سادهویي به راته راځي او په دنیا باندې به مې خرڅوي په ډالر نو ولې مستقیم د امریکې غلامي نه کوم چې زه بیا د پنجاب غلامي کوم چې دا د بل چا غلام دی دا اصلي هغه دي ته به غوته وړو مسله حل ده زه ستاسې د عقل تیاران دي د مشرانو چې تاسې که دومره سوچ او فکر نشته غوسه مسله که غواړئ چې دا بدبختیان خلاص شي د افغانستان دغه قومونه که تاجک دي که ازبک دي که ترکمن دي او که دا نور قومونه راغونډې کوي موږ ته دا مه وایه چې دا مشترکه حکومت دی یو دانه دی پکې وروره یو دري زبان نیولی نور ټول موږ په دې نه خوشحالېږو چې یاره ټول حکومت د پښتنو وي ځکه د دې نه شخړه جوړېږي مشترکه حکومت د کار اهل کار ته وسپارل چې موږ دا نه وایو چې دا نور جنګ سالاران راوله چې دلته اوس ناستې په اروپا کې یو ځای نه بل ځای نه ډیلاکونه ولي دا موږ کتلي دي موږ وطن وران کړی دا 20 کاله هلته به دلته 4 حکومتونه جوړ کړي اشرف غني راوغواړه نور سکردي صاحب سره کېنئ نور پوی خلک دي اشرف غني د لوټونو خزانه وه د دماغ دي ته ورشئ ته نړیوال کې وګوره
دا د کاناډا دغه چې دی صدر اعظم دا د شاګرد تېر شوی هغه یو پوه سړی دی ته مهربانه د چیز نه دی ورسې نه د پاکستان د مدرسې نه دی مولا راوړی چې چېرته ګوري مولا دی وروره چې چېرته ګوري مولا دی وروره واحد افغانستان دی چې ټول مولیان حکومت دی نو بیا خو یې دا وکړه چې مکمل جومات کا او یا حکومت نشته دا یو جومات مدرسه رسې مهربانه افغانستان ختم نه ملي اردو نه کارخانه نه ټلیفون نه ټلویزیون هېڅ شی هم نه مکتبونه بس مدرسه د مونځ کوئ راځئ تکبیر الله اکبر نور به بیا معامله ختمه او که غواړئ چې افغانستان جوړ کړئ لویه جرګه او فیصله په دې چې ملي شیونه به بېرته منئ که انتخاباتو که رئیس جمهور که هر شی فیصله وشوه دغه شان به افغانستان جوړ شي ګنې بله لار در سره نشته نن دی که سبا دی وی د عمل د زرغون شاه دی دا ډلې در باندې را روانې دي سرخوږي به د جوړئ دا خو لږې دي دا به وګورئ داسې ورځې به راشي چې ولسوالۍ او بیا به ولایتونو ته خبر رسېږي چې ستاسې نه بیا پلانې ولایت نیولې پلانې ولسوالۍ که منئ ویې منئ که نه منئ بس خپل کار هم کوئ من خپله غاړه خلاصوم